تاسو په خپل په رابطه کې یو ګل یاست او هر ګل اوبو ته ضرورت لري. زه تاسو ته یو مثال ووایم. زما د عمه زوی او مېرمن یې جمع کړی و، نو مېرمن یې د کور څخه راوتلې وه، راله زما کور ته په کابل کې وم زه. دا نو تقریبا کال 2019 اخر یې و. نو دا راله له خپل اولادونه یې هلته پرې ایښي وه، مېړه یې پسې ګرځېدی، مېړه یې رالی. د یو څو خبرو وروسته چې ما دوی ته وکړل، دوی خوشحاله سول، سره خلاص وله معاینه یې بوتلله. نو کور ته هغه اولادو ته خوشحاله ورله. کله ډېر ابتدایي خبرې د دې سبب کېږي چې مېړه و معاینه سره خلاص، یا هم هغه ګل چې په جمرده سوی هغه ګل چې مړاوی سوی هغه ګل چې اوبو ته ضرورت لري یو دم غوړېږي. نو یو دم رابطه نجات هم پیدا کوي. که تاسو خفه یاست کوشش وکړئ چې ګل ته هر وخت اوبه ورکړئ، او که اوبه مو ایرې سوي بیا یې هم ورکړئ، کار کوي.